د بل چا د موبایل سکرین مو په خپل موبایل کې په کومه طریقه سره ګورو. ملګرو نن ته داسې یو طریقه درښیم. دې طریقه به ذریعه کولی شو د هر چا موبایل سکرین په خپل موبایل کې وګورو. بل موبایل کې چې ملګرو کوم کار کوي هغه ټول کار به ستاسو موبایل کې داسې کوي. تاسو دغه ځای کې کتلی شئ ملګرو په دې رقم. نو ډېره ښه خوندوره طریقه ده او ډېره اسانه. فقط یو کلیک به کوئ د مقابل لپاره سکرین به ټول ستاسو موبایل ته راځي. تاسو کولی شئ د هغه د موبایل ګیلري واتساپ هر شی وګورئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. طریقې څخه غلط استفاده نه کوئ، یوازې د ضرورت په وخت کې ورڅخه استفاده کوئ. که چیرې غواړئ داسې ښې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ پیج خبر سره لایک او مخ ته شیر کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه ملګرو دې لپاره چې تاسو د بل چا د موبایل سکرین په خپل موبایل کې وګورئ دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید تاسو راډاونلوډ کړئ. لاړ به شئ ملګرو پلی سټور ته. پلی سټور ته لاړئ هلته به تاسو ولیکئ ملګرو ویني میټینګ. کله چې دغه تاسو ولیکل ملګرو دغه نورنی اپلیکیشن به تاسو ته راواوړئ او دغه اپلیکیشن به راډاونلوډ کړئ. کله هم چې ملګرو اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړو اپلیکیشن به اوپن کړئ. ښه ملګرو تاسو مکمله طریقه یې درښیم. کله هم چې ملګرو اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ د انټرفیس تاسو هلته لیکلي موږ ته ګیټ سټارټ. نو په دغه ګیټ سټارټ باندې هلته لیکلي الاو اکسس. نو دلته موږ ته پرمیشن غواړو هغه پرمیشن باید ورته الاو کړو. دا هم ملګرو موږ دې ته پرمیشن الاو کړو. دلته ملګرو اوکې لیکلي. دلته ملګرو لیکلي شیر سکرین باندې کلیک کړو. دلته ملګرو دوه طریقې باندې موږ شیر کولی شو. یو هم پریمیم دا موږ نه پیسې غواړي پیسو په مقابل کې کولی شو. بل لیکلي واچ ویډیو دا هم موږ ته یو ایډز ښکاره کوي. د هغه ایډز موږ کله وکړو بیا موږ کولی شو خپل موبایل سکرین شیر کړو. دلته ملګرو زه واچ ویډیو وهم. ملګرو دا وړکی ایډز ده. دا ایډز موږ ته راغی او د ایډز مو وکتل هغې څخه وروسته بیا موږ کولی شو د خپل موبایل بل چا سره شیر کړو یا هم د هغه موبایل خپل موبایل کې شیر کړو. لږ ورته انتظار کېږو ملګرو تر څو دغه ایډز په مکمله توګه ختم شي. ملګرو کله چې تاسو دغه اعلان وکړه داسې یو صفحه موږ ته دلته لیکلي سټارټ. نو ملګرو په دغه سټارټ باندې کلیک کوو. کله هم ملګرو چې موږ په سټارټ باندې کلیک وکړو لږ ورته انتظار کېږو ملګرو ته لیکلي شیر لینک. د شیر لینک باندې کلیک کړو ملګرو. دا به تاسو په واتساپ کې یا هم په مسنجر کې یو چا ته لیږئ. هر کله ملګرو چې دا ولیږئ نو هغه ته مقابل نفر ته به داسې یو لینک راخلاص شي ملګرو. هغه نفر هر کله په دغه لینک باندې کلیک وکړو دغه مکمل سکرین به ستاسو موبایل ته راشي. بیا تاسو کولی شئ دغه د موبایل واتساپ د هغه موبایل ګیلري هر شی چې تاسو زړه وي تاسو کتلی شئ دغه د موبایل. نو دا ملګرو زموږ نن ویډیو چې دا ویډیو مو خوښ شوي او څه معلومات مو حاصل کړي وي. که چیرې غواړئ په آینده کې داسې ښې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ پیج خامخا سره لایک او فالو